پارت 2 دی د ای از ایکوال ټو ام سی سکویر چې کوم ټاپک مې شروع کړی دی او د اینې چې خوب درځي ول دا رقم ټاپکس دي چې انسان ته بر خوب درځي. بهرحال ای از ایکوال ټو ام سی سکویر د کوم ټاپک ولغه ای از ایکوال ټو ام سی سکویر. نو آینسټاین په 1904 کې څه وخت آینسټاین خپل پیپر پبلش کړي پکې یو ای از ایکوال ټو ام سی سکویر په اړه کې پیپر وکړي او سپیشل تھیوري اف ریلیټیوټي ولا جنرال تھیوري اف ریلیټیوټي خو د بیا بعد کې پبلش کړل دا بیا بعد کې بل ورځ ته وایم. بهرحال خو نن ای از ایکوال ټو ام سی سکویر زموږ یو ټاپک هغه دا وایي ای از ایکوال ټو ام سکویر کته په دنیا کې د ګورو فاستست کوم شی دی هغه لایټ ټیک دی لایټ دی فاستست شی چې دی هغه لایټ یعنی 3 لک کیلومتر په یو سکند کې لایټ چې دی هغه ته کوي مطلب دی 3 لک کیلومتر په یو سکند کې لایټ ته کوي مطلب دی ول څه بل 3 لک کیلومتر فاصله دی لایټ په یو سکند کې دا څه یو ذکرزم. نو هغه وای کته هم کچیر هم یو انسان چې دی هغه دا رقم شي نه جوړوي چې هغه د سپیډ اف لایټ ته ټکر وي یا سپیډ اف لایټ ته نږدې ورسي یعنی انسان دا شی 3 لک کیلومتر په یو سکند کې نه اچي دا وخت د دا بیانې چې څو وخت مثال کې تور پر تایو پروټون دی ټیک دی دا یو پروټون دی او تاسو سپیډ اپ د شاته انرژي ورکړه یا د میګنیټیک فیلډ په ذریعہ دی ورکړه یا د الکتریک فیلډ په ذریعہ ورکړه څو چې دا سپیډ اپ سولونه نو دا به بالکل 2,99,000 کیلومتر پر سکند ته به ورسېږي لیکن 3 لک ته نه رسېدای شي. د هغه وجه دا ده چې څه وخت ته یو شی سپیډ اپ کوي څه وخت چې ته یو شی په دونه سپیډ کې دغه دونه سپیډ کتا ودته ورکړي یا دوی انرژي تا ورکړله چې د پروټون سپیډ چې دی هغه 3 لک کیلومتر په یو سکند کې راسي کوشش وکړي چې ورسه خدای نو ورسېږي هغه په دې باندې څه وخت ودته انرژي ورکړي د چې کوم ماس یعنی شل به د ماس مثال کې تور پر د اسانۍ د پاره به 1 کیلو مثال کې تور عموما خو دغه نه راځي د پروټون ماس هغه مثال کې د ماس 1 کیلو نو څه چې د سپیډ اف لایټ رسیږي د پروټون چې کوم ماس دی یعنی د پروټون یو رقم کمیت او په اسانه بزو کې وزن ته ویل کېدای شي دا هغه ماس براشي 100 کیلو یعنی د دونه زیات نو څه وخت دی څونه سپیډ ته نږدې کېږي د وزن زیاتېږي چې وزن یې زیات شو نو بیا زمي سره دونه انرژي نه یعنی شاته خونته یو انرژي او میګنیټیک فیلډ ورکه چې ته دا دته مطلب سپیډ ورکې دونه انرژي نه چې بیا مزید مش دا و 3 لک کیلومتر پر سکند ته ورسو څونه ته سپیډ دغه د وزن زیاتېږي یعنی مطلب کته بالکل نږدې هم سي د وزن بدون زیات سي چې هغه بیا موږ د لپاره مشکل سي چې موږ به دا چې کوم پروټون دی چې موږ هغه سپیډ ته ورسو. نو بیسیکلی د ایز ایکوال ټو ام سی سکویر مطلب دا او لکه سره کم چې المر چې دی المر چې دی هغه په یو سکند کې 4 اربه کیلو وزن کموي مطلب په یو سکند کې المر چې دی هغه 4 اربه وزن کم کی دا به غټ دغه ده او د ازل چې د څوک جوړ شوی دی او دروسه پورې بیا چې د څونه زنګي پاته د لمر یو رقم یو وخت به دا رقم چې د کوم انساید انرژي دی د نن چې کوم انرژي د یو وخت به دا رقم چې هغه د دې قابل نه چې هغه دون رڼا جوړ کړي او یو ځای وخت به راځي مطلب د نن څه فارق د عربو کال بعد به المر به بیا د دې قابل نه چې موږ ته یو انرژي دی. نو اصلي کې دا ویل کی چې څو وخت المر انرژي ورکوي از ایکوال ټو ام سی سکویر خدای غواړي چې المر چې دی هغه انرژي ورکوي د لایټ انرژي په شکل کې څه تکبر وایي المر چې دی هغه د لایټ انرژي په شکل کې مشته انرژي راکړي لایټ انرژي چې د مشترکه په انرټن کې بدای چیش کوي ماس یعنی د وزن ورځ په ورځ کمیږي یو وخت به د وزن دونه کم سي دونه به شرینک سي چې دی به د دې قابل نه چې مزید مشته انرژي راکړي بیسیکلی دا مطلب دی. زما په اندازه دغه معلومات ټیک دي که بیا هم څه سوالونه سته د دې په اړه کې تاسو په کمنټ کې لیکئ تاسو ډیره مننه کور ودان او اخر خبره دا ده چې پښتو ساينس اکیډمي چې دی پښتو ساينس اکیډمي دا سبسکرایب کړئ
په خدای ته وګوره دا سبسکرایب کړه او نور چې کومه نږدې پښتانه دي سټوډنټ مخلوق ټولو دا نور شپهر که په لر کې یاست او که په بر کې یاست په هر ځای کې یاست دا چینل سبسکرایب کړه. زما کوشش دا دی چې څونه زه مطلب ساینسي معلومات درکولی سم هغه به درکوم. کور ودان ډېره مننه او سبسکرایب یې کړه.